د افغان سرزمین سرچینه د پاک دین د عمر منصور کور په تاریخ کې زرین. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست له لوري په لوګر ولایت کې د محتسبینو د کارونو د ارزونې او ظرفیت لوړونې په پار جوړ شوی 3 ورځنی روزنیز سیمینار پای ته ورسید. دا سیمینار چې پکې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو 80 تنه محتسبینو پکې ګډون درلود. د پای په مراسمو کې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د محتسبینو د اصلاح او روزنې رئیس مولوی شریف الله حقانی، د لوګر د امر بالمعروف رئیس مولوی حجت الله صاحبزاده، د اطلاعات او کلتور رئیس قاضي رفیع الله سمیم او د مرکز او ولسوالیو په کچه محتسبینو ګډون درلود. په لومړیو کې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د محتسبینو د اصلاح او روزنې رئیس مولوی شریف الله حقانی وویل علما د ځمکې پر سر تر نورو خلکو الله جل جلاله ته ځانګړی ځای لري او الحمدلله د امر بالمعروف ټول محتسبین علما دي او دغه دروند مسؤلیت د پرمخ وړلو لپاره پر خدمتونو بوخت دي. زه څوک یم؟ الله تعالی د کوم عظیم کار لپاره زه قبول کړی؟ الله اکبر. ورونو د لوګر په ولایت کې خو ډېر لوی علما شته، با استعداد خلق شته، په هر اعتبار سره با استعداد خلق شته. الله ورته تاسو قبول کړی یې. ورونو که د الله شکر مو ادا نه کړ او د مسؤلیت حق مو ادا نه کړ، مونږ به د الله تعالی د دې نعمت ناشکري کړي او د الله پاک قانون دا دی ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. ورونو بیا د الله پاک عذاب ډېر سخت دی. الله دې نه کړي اول عذاب به د الله پاک دی چې الله به مونږ محرومه کړي، الله به نور خلق راولي. ښاغلي حقانی زیاته کړه د شهیدانو او مظلوم ملت همدا ارمانو چې پر دغه خاوره باندې اسلامي نظام حاکم او د منکراتو له منځه وړلو لاره کې ګړندي ګامونه اوچت شي چې د دې هیلو د پوره کولو مسؤلیت زموږ او ستاسې پر غاړه دی. د محتسبینو ته په خطاب کې وویل د معروفاتو په اقامه او د منکراتو په مخنیوي کې له حکمت، بصیرت او ښو اخلاقو څخه کار واخلئ او په پوره جرأت مو چارې د لایحې او اصولو پر اساس مخته یوسئ. د امر بالمعروف منصوبینو، کارمندانو، محتسبینو، علماء کرامو، تاسو د دې عظیم کار دپاره الله منتخب کړی. ستاسو انتخاب الله جل جلاله کړی. دغه راز ناستې د لوګر ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوی حجت الله صاحبزاده د دغه 3 ورځني روزنیز سیمینار جوړول د محتسبینو د چارو د لا ښه والي لپاره مهم وبلل او زیاته یې کړه چې په دې سره به د محتسبینو چارې لا ګړندۍ او مؤثرې شي او دا ناسته د دعایې په ویلو پای ته ورسېده.